د مملې یا د نملې تاریخي سیمې ته. دلته به له خلکو سره مرکې وکړو، د دغه باغ د تاریخ په اړه به له مشرانو سره خبرې هم وکړو. هغه ساحې ته راغلي یو د مملې د باغ چې ویل کېږي چې له دغه ساحې څخه پورې هېڅوک هم وتلی نه شي. مولوي صاحب مهتاب الدین را سره ولاړ ده. السلام علیکم درنو او قدرمنو لیدونکو، په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دا د یو ځل بیا زه نظیر صادق له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. راغلی یم د ننګرهار ولایت د مملې یا د نملې تاریخي سیمې ته. دلته به له خلکو سره مرکې وکړو، د دغه باغ د تاریخ په اړه به له مشرانو سره خبرې هم وکړو او څو ښکلې په زړه پورې منظرې به هم تاسو ته نندارې ته وړاندې کړو، خصوصا هغه ملګري چې له وطن څخه لرې دي او دا تاریخي سیمې او ښکلې منظرې لیدلې نه وي، نو انشاءالله په یو لنډ کلیپ او ښکلې خپرونه کې به دا ټول تاسو ته وړاندې کړو. تر پایه مو ملتیا وکړئ.
بیا هم ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو. یو تن استاد چې دغلته چپس هم خرڅوي او د مملې د سیمې ښایسته توتانې هم راوړې او دغلته چې کوم سیلانیان راځي د هغوی په خدمت کې ده. له ده سره به هم یو څو خبرې وکړو. استاده سلامونه. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه استاده که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. زما نوم سمیع الله دی، د خوږاڼو ولسوالۍ د مملې د کلي اوسېدونکی یم. سمیع الله، کاروبار د څنګه ده استاده؟ شکر دی، اوس فضل دی، روان دی. او د سیلانیانو کچه څنګه ده؟ صرف د دغې ساحې خلک راځي که نه له نورو سیمو څخه هم؟ نه، د ډېرو منطقو خلک راځي، لکه د نورو ولایتونو مختلفو ولایتونو خلک دلته راځي. او ورسره ستاسو کاروبار څنګه ده؟ ښه دی، شکر دی، روان دی، بس ښه موضوع کې روان دی. توتان خو د ماشاءالله راوړې. او توتان هم شته دی، بس د کړایي سیستم هم شته دی او چپس هم پخوو او د نورو هوټل لپاره. توتان که دا راته ووایي چې دا د همدې سیمې توتان دي؟ هو د همدې سیمې توتان دي مملې. دا خو نو له رنګه ډېر مزېدار ښکاري. هو دا خو بس توتان. نو ته د ده خوند به په موږ ګورې که نه؟ ولې نه، ولې نه. ډېره زیاته مننه چې راغلې او زموږ سره پروګرام ته حاضر شوې. اوس کور ودان، تاسو نه مننه چې تاسو دلته راغلې او شریک هم راوړئ. ډېره زیاته مننه. کور ودان. مننه، ژوندی اوسئ. راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو. هغه ساحې ته راغلي یو د مملې د باغ چې ویل کېږي چې له دغه ساحې څخه پورې هېڅوک هم وتلی نه شي، خو په یو شرط چې سترګې ور وتړل شي. لاره ډېر زیات پراخ ده، ډېر آزاده ساحه ده، خو بیا هم له ده څخه اخوا تېرېدل ناممکنه خبره ده. ډېرو ملګرو پکې ټرایي او کوشش کړی ده، خو اکثره خلک د دغه سیمې وایي چې دغه سیمه کې پیریان دي یا نور څه. خو په هر لحاظ څو ملګري چې دلته راغلي دي د نورو ساحو څخه د چکر او سیل لپاره، د دوی ویډیو کوو چې دوی څنګه له دغه ساحې څخه تیریږي او آیا تیریدلی شي او که نه په دغه لاره کې بل خوا ځي. بیا هم ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو. ملګري راغلي دي، هیوادوال راغلي او ناست دي، دیګ هم تیار کړی ده او دوی مجلس ته دلته. له دې سره به هم یو څو خبرې وکړو. سلامونه. سلامونه. خیر جوړ. ډېره زیاته مننه. کور ودان که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. نوم مې عبدالله ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. عبدالله، نو د ملګرو څخه د خبر شوم چې انجینر هم یې. بلکل همداسې ده. نو انجینر صاحب به موږ ته دا ووایي چې څنګه راغلی، څنګه مو اراده وکړه دغه سیمې ته؟ دا بس انډیوالان راټول شو، سره یوه غونډه مو کړله، په دې موافق شو چې دلته رهي شو.
همفکره انډیوالان دي که نه ستا د انجینرۍ هم مسلک ملګري دي؟ نه د مسلک ملګري مې نه دي خو همداسې راسره انډیوالان شوي دي. نو ډېره زیاته مننه. که دا موږ ته ووایي چې څه مو تیار کړی نن هم چې دا یو دانه چرګ اخیستی د وطنۍ او وریجې مو ورسره تیارې کړي دي. نو بیا وطنۍ چرګ او وریجې او ملګري به هم ښه وږي وي بیا. اوله خیره سره 3 بجې شوې نو تاسو چې سهار راغلي یاستئ او همدلته تفریح څخه وروسته تر اوسه مو ډوډۍ نه ده خوړلې؟ نه تر اوسه هم لا ډوډۍ نه ده خوړلې. انتظار بیا ډېر زیات سخت نه وي؟ انتظار سخت دی خو څه وکړو نو اشپز صاحب همدا رضا ده نو. که په آخره کې موږ ته دا ووایي چې د دغه ساحې هغه منظرې څخه د دې ساحې د امنیت څخه څومره راضي یا څومره خوند مو اخیستی؟ دا ساحه خو ماشاءالله ډېره ښه ساحه ده، ښه لوکسه ده، خو د حکومت توجه ورته په دې غواړو چې دا ځای چې دا ډېر کم مصارفو ته اړتیا لري تر څو دا د دې نه لا ښکلا یې ډېره زیاته سي. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه انجینر صاحب چې راغلی او موږ ته د وخت راکړه کور ته د تاسو هم مننه. ډېره زیاته مننه. نو لیدونکو تاسو همدا اوس ګوره چې یوې ډېرې لوړې تپې ته جګ شوی یم او چې له دغه ساحې څخه د مملې مکمل سیمه راته ښکاري او واقعا چې له ښکلاګانو څخه یوه ډکه سیمه ده. تاسو هم دغه سیمه راسره ننداره کړئ. راغله درنو قدرمنو لیدونکو، مولوي صاحب مهتاب الدین را سره ولاړ ده. له ده سره به یو څو خبرې وکړو د دغه باغ د تاریخ په اړه چې دی خپل نظر موږ ته وړاندې کړي چې څه وایي. مولوي صاحب محترمه سلامونه. وعلیکم سلام. ستړي مو شیخ الانوار کله راغلی؟ ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، کور مو ودان چې موږ تا ته زحمت درکړو راغلی. هېڅ خبره نشته، خدای مر کله راوله. قربان وشم. مولوي صاحب محترم که زموږ لیدونکو ته په دغه اړه ووایي چې دغه د مملې تاریخي باغ څومره وخت تاریخي مخینه لري؟ یاره دا خو چې موږ د مشرانو نه اورېدلي او خلکو نه مو اورېدلي، نو شاهجهان پاچا دا باغ جوړ کړی و. یو باغ یې په هغې کې جوړ کړی و هند کې تاجمحل یو زوی ته، او یو زوی ته یې بیا دلته په افغانستان کې په دې خوږیاڼو ولسوالۍ په ممله کې دا باغ ورته جوړ کړو. بعضې خلکو وایي چې د هغې یوه لور وه ممله نومې ده چې زوی ته یې باغ جوړ کړو بیا خپلې لور نوم پرې کېښود. او بعضې خلک وایي چې نه د دې سیمې چې و پخوا نه ممله نوم و، خو دا نو الله ته پته ده، نو دا موږ ته نشته دی. خو دا خلک داسې وایي، بعضې وایي چې یاره شاهجهان پاچا لور وه ممله نومې ده. یعنې د تاریخي افسانو او کیسو چې له مشرانو څخه تاسو ته او له تاسو څخه موږ ته پاتې ده، نو همداسې ویل کېږي چې دا شاهجهان د خپل لور لپاره لور دپاره زوی دپاره جوړ کړی و، بیا د لور نوم پرې کېښود. ډېره زیاته مننه. که په دغه اړه موږ ته وایي چې تاسو په دغه سیمه کې اوسئ د سیلانیانو په اړه، پخوا سیلانیان ورته ډېر راتلل، که اوس ډېر سیلانیان راځي؟ یاره سیلانیان خو اوس انشاءالله الحمدلله بیخي ډېر دي، زښته ډېر راځي. مخکې هم راتله، خو مخکې خو انقلاب و، ډز مار به شو، هغه به کورا بغلم لارې نه به هم بېرته تخل، دې ځای نه به هم تخل. اوس خو خدای فضل دی کراري ده. دا تاسې وګورئ چې دا خو نن له خلک کم دي او نو په زرګونو خلک باندې وخت د جمعې په ورځ غیر د جمعې بس رسي فامیلي رسي پسونه حلالوي
ملي کوي څوک ټالونه اچوي څوک یو شی کوي څوک بل شی کوي یعنی تیر جنگونه او ناامنۍ دا د دې باعث شو چې دغه تاریخي سیمه اکثرو هیوادوالو نه ده لیدلې ډېرو نه ده لیدلې همدا موږ د وطن د اکثره خلکو نه ده لیدلې هیوادوال نور خلک خو خارجي خو ځکه موږ د وطن خلکو اکثرو نه ده لیدلې د ویډیو له لارې ټول هیوادوال همدا اوس تا ګوري او ستا ننداره او د دغه باغ د منظرو ننداره هم کوي دغه خلکو ته څه پیغام لري چې دغه سیمې ته راشي رانشي څه پیغام ورته لري موږ خو دې خلکو ته ډېر خوشحالېږو چې هر څوک راشي او خدای دې هر کله راولي چې دومره نور هم راشي موږ ورته خوشحالېږو چې نور هم راشي موږ ورته خوشحالېږو خو موږ یوه غوښتنه دلته د دولت نه لرو چې موږ دې باغ کې یو خو تشنابونه نه لرو ډېر ضرورت موږ تشنابو ته لرو دې باغ کې او بل د اودسو ځای ته موږ ډېر ضرورت لرو موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې یاره باید موږ له دې باغ کې د اودسو ځایونه او تشنابونه دا ډېر ضرور دي لږ نه چې بیخي زر دامین دا سیلانیان راشي دلته خلکو نه پوښتنه وکړي چې یاره تشنابونه چېرته دي تشناب نشته د اودسو ځای چېرته دی د اودسو ځای نشته نو که نه نور ښکلی ځای دی ښه د چکر ځای دی ښه سیلبین ډېر ورته رسي ډېر مینهوال لري خو صرف دغه دوه درې مشکلې زښته ډېر دي چې به د اودسونو ځای نه لري او د تشنابونو ځای نه لري ډېره زیاته مننه زه هم د کامرې له لارې هغه د هیواد مشران چې همدا اوس موږ خپرونه ګوري دوی ته هم یوازنی همدغه پیغام او له دوی څخه همدغه هیله لرو چې دغه تاریخي سیمې ته توجه وکړي او دغه مشکلات چې پکې دي دا حل کړي ډېره زیاته مننه کاکا چې موږ ته د وخت راکړې کور م آباد خدای مل کړه راوله قربان خوشحاله مننه ډېره زیاته سلام خوشحاله ماشاءالله درنو قدرمنو لیدونکو چې تاسو هم کله د چکر اراده وکړه او دا نیت مو چې د مملې تاریخي سیمې ته راشئ نو دې چینې ته حتما یو ځل راشئ د دې د مزیدار او یخې اوبه نوشجان کوي او بیا ورڅخه اجازت واخلئ او له دغې ښکلې سیمې سره خدای پاماني وکړئ درنو او قدرمنو هیوادوالو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې د مملې په سیمه کې مو تیاره کړې وه هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او له د ښکلو منظرو څخه مو پوره خوند اخیستی وي که تاسو هم د وطن د ښکلاګانو او د ښایستونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د مملې سیمه مه هېروئ حتما دلته راشئ او د وطن د ښکلاګانو څخه خوند واخلئ تر بلې خپرونې چې زه نظیر صادق او د کمرمنۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو په لوی او بخونکی سختن تعالی مو سپارم د یو آباد هوسا افغانستان په هیله